السلام علیکم نورو د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرم مینوالو نن زموږ سره متل دی عجیبه خلک دي کاڼي تړلي دي سپي پرانستي دي د دې متل قصه داسې ده وایي چې یو سړی په لار روانو هغه په لاره مخکې څه کورونه وو چې کورونو ته ورسېدو نو هلته پې یو سپي غپ وکړو غپ څه وو چې سم ورپسې شو په دې سړي ډېر هیبت راغی د هیبت زر په ځمکه یو کاڼي ته یې لاس کړو خو هغه کاڼی ښخ و د ځمکې نه ونه نړېدو او سپی هم هغه شان ورپسې و د بیا دغه د هیبت په وخت کې بل کاڼي ته لاس کړو خو هغه کاڼی هم هغسې ځمکه کې ښخ و او راونه وتو دغه د یرې او د هیبت کې د ده د خولې نه دا وختل چې عجیبه خلک دي کاڼي تړلي دي او سپي پرانستي دي مینهوالو داسې نور هم متل قصو دپاره یا د مشرانو د پخوانو خوندور قصو دپاره زموږ چینل یوټیوب د قصو بابا ضرور سبسکرایب کړئ